عزتمنو مشرانو ګرانو خویندو میندو او ورونو السلام علیکم. کابیر ماما په خپل یو شعر کې داسې وایي ګناه د بل چا نه ده دا زموږ خپله ګناه ده پښتونولۍ ته اړولی چې موشاره. تقریبا 40 کاله کېږي چې موږ او تاسو د لر او بر پښتونخوا په ستونزو خبرې کوو اما په عمل کې هیڅ نه کوو. لوی افغانستان په جنگ به نه خرابیږي. لوی افغانستان به دې نه خرابیږي چې موږ دغو بدو حالاتو ته ګورو چې څنګه زموږ اولس وژل کېږي، د وطن نه شړل کېږي، جایدادونه ضبط کېږي او ټول وطن د اور په لامبو کې سوځېږي او د خیبر لاره کستان په موږ بندېږي او اولس ته د خیبر دوانو خواطو ته په $1,000,000 تاوانونه رسیږي. دغسې بدو حالاتو کې موږ پښتون افغان دومره ونه شو کړل چې دلته د دغه ظلمونو په مقابل کې یو مظاهره وکړو او دنیا ته دغه ظلمونه په ګوته کړو. دلته سوال دا دی چې د پښتون افغان هغه غیرت توره او میړانه څه سوه؟ موږ نه پکار دی چې د پلار نیکه نه راپاتې خپل واک لوی افغانستان جوړ کړو او د دې د نننۍ غونډه نه امید کوم چې په دې د لارې کې مثبت قدم پورته کړي. زه د خدای نه دا سوال کوم چې موږ بیا هغسې ملي او په وطن مین مشران لکه میرویس نیکه، خوشحال خان بابا، بادشاه خان، غازی امان الله خان، داود خان، حفیظ الله امین او نور داسې راپیدا شي. امید کوم چې موږ پښتنو افغانانو کې دومره غیرت او همت پیدا شي چې د ملي خاینان او قاتلان د منځه یوسو او د خپل وطن خاوره سرنوشت او خپلواکي په خپل لاس کې ونیسو. لکه چې یو شاعر وایي چې سوځو په ورونو کې دا مو قسمتونه دي چې څه په مونږه کېږي دا مو عملونه دي. په لوی افغانستان کې ډېرې ستونزې دي. مهمه لاره دا هم ده چې موږ یو شو، اتحاد شو، ورورولي په خپلو کې کلکه کړو او عزیز ولي عملي کړو. لکه غنی بابا چې وایي پاسه ننګیاليه نن دلبر او جانان وکته ناموس د پښتون بخښنه غواړم نوم د پښتون ناموس د افغان وګټه ټول جهان حیران کړه د خپل ځان په تماشه ای د احمد زویه ای بچیه د شیرشه. ډېره مننه ستاسو د توجه نه.